په یو لوی عربي بازار کې علاءالدین په نوم یو بېوزله ځوان له خپلې شادو سره خوشحاله لوبې کولې او ټوله ورځ به یې په لوبو تېروله. خو کله چې علاءالدین 14 کلن شو د هغه پلار وفات شو. علاءالدین ډیر زیات خفه شو او د کور مسئولیت اوس ور په غاړه شو. اندېښنه مه کوه، ته به ټول کارونه ترسره کړې. علاءالدین په خپل دکان کې کار کولو چې ناڅاپه یو عجیب و غریب سړی راغی او وی ویل چې زه ستا د پلار ملګری وم او هغه وویل چې زه تا ته یوه پټه خزانه درښیم چې ستا په نصیب ده او ستا حق دی، راځه چې وایخلو. علاءالدین او جادوګر د صحرا په لویو دښتو کې څو ورځې سفر وکړ. جادوګر مخکې او علاءالدین ورپسې و. کله چې ځای ته ورسېدل نو جادوګر اور بل کړ او علاءالدین ته یې وویل چې دا کړۍ واخله او دا دروازه خلاصه کړه، لاندې به باغ وي خو د باغ نه به هیڅ هم نه راخلی، یوازې هغه زوړ څراغ راواخله او راځه. کله چې علاءالدین لاندې ولاړ نو ښایسته باغ یې ولید او حیران شو. په باغ کې ښایسته ونې وې او د میوو پر ځای پکې ښایسته ګاڼې نښتې وې، نو هغې هم د خپل ضرورت مطابق ګاڼې راواخیستلې. په باغ کې ګرځېده او آخر هغه څراغ ته ورسېد. څراغ یې راواخیست، تیل یې ترې توی کړل او روان شو. خو دې وخت کې جادوګر له بیرون نه غږ وکړ چې څراغ راوړه، خو علاءالدین ورته وویل لومړی ما راباسه. د علاءالدین د خبرې په اورېدو سره جادوګر غوسه شو او یوه لویه ډبره باندې د غار دروازه وتړله. علاءالدین په غار کې ډیر وژړل او ناهیلی شو، خو ناڅاپه یې لاس په جادویي څراغ باندې ولګېد او یو پیری له هغې راووت او ورته وویل زه ستا غلام یم، څه غواړې؟ علاءالدین ورته وویل ما خپل کور ته بوځه. علاءالدین په منډه منډه مور ته لاړ او هغه ټولې ګاڼې یې ور وښودلې. مور یې ډیره خوشحاله شوله او مور ته یې جادویي څراغ هم وښوده. علاءالدین خپلې مور ته د جادویي څراغ کمال وښوده او ټول میز یې له ښایسته خوړو ډک کړ. علاءالدین او مور یې په خوشحالۍ او سوکالۍ سره ژوند پیل کړ او ټولې ستونزې یې حل شوې. یوه ورځ علاءالدین په بازار کې روان و چې ناڅاپه یې شهزادګۍ ولیدله او په هغې مین شو. مورې ما شهزادګۍ ولیده، زه له هغې څخه واده کوم. خو مور یې په فکر کې شوه چې دا څنګه امکان لري چې شهزادګۍ دې موږ ته راکړي. د علاءالدین مور د پاچا دربار ته په جرګه لاړله تر څو شهزادګۍ علاءالدین ته وغواړي. پاچا وویل که زوی دې 40 د سرو زرو ډک بکسونه او یوه شانداره ماڼۍ جوړه کړي نو زه به واده ومنم. د علاءالدین مور چې دا شرطونه واورېدل ډیره خفه شوه او فکر یې وکړ چې علاءالدین به دا شرایط څنګه پوره کړي. په همدې فکر کور ته روانه وه. کور ته په رسېدو سره یې د پاچا شرایط علاءالدین ته وویل، خو علاءالدین وویل مورې هیڅ تشویش مه کوه، زه دا هر څه کولی شم. او له دې خبرې ویلو سره یې په جادویي څراغ لاس کش کړ او پیری راغی او پیري ته یې امر وکړ کله چې سهار شو سلطان له خپلې کړکۍ څخه نوې ماڼۍ ولیدله او ډیر زیات حیران شو. له دې سره یې د علاءالدین جرګه ومنله او خپله لورې ورکړه او په شاهي دربار کې یو لوی واده او جشن ونیول شو. واده نه وروسته علاءالدین او شهزادګۍ په خپلې ماڼۍ کې ښایسته او خوشحاله ژوند پیل کړ.
خو دا خوشحالي تلپاتې نه وه او جادوګر بیا راستون شو. دا ځل یې د څراغ پلورونکي په شکل کې راغی. شهزادګۍ چې کله دا واورېدل نو له ځان سره یې وویل چې راځه زه به هم دا خپل زوړ څراغ په نوي بدل کړم. څنګه چې جادوګر څراغ ترلاسه کړ هغه یې وموښه او پیري ته یې امر وکړ چې شهزادګۍ سره له ماڼۍ د صحرا یوې لرې برخې ته یوسئ او همداسې وشول. کله چې علاءالدین راغی نو ویې لیدل چې نه شهزادګۍ شته او نه ماڼۍ. نو هغې د خپلې ګوتې پیری راوغوښت او هغې ته یې امر وکړ چې دی دې شهزادګۍ ته ورسوي او له دې سره علاءالدین شهزادګۍ ته ورسید. شهزادګۍ او علاءالدین د جادوګر د بېهوشه کولو پلان جوړ کړ او شهزادګۍ ته یې د بېهوشه کولو دوا ورکړه. شهزادګۍ هم په هوښیارۍ جادوګر ته د بېهوشه کولو شربت او دوا ورکړه او جادوګر سمدستي بېهوشه شو. علاءالدین هم په خاموشۍ سره کوټې ته راننوت او په ارامۍ یې د جادوګر څخه جادویي څراغ واخیست. منی بیرته زموج ښار ته یوسې او جادوګر په صحرا کې پرېږده. ماڼۍ هم په جادویي ځواک سره د ښار په لور روانه شوه. ماڼۍ هم په ارامۍ سره خپل ځای ته ښکته شوه. خلکو په حیرانتیا سره کتل چې دا څه روان دي. سلطان چې د علاءالدین زړورتیا ولیده په بدل کې هغه ته خپل تاج و تخت ډالۍ کړ او هغه نوی پاچا شو. هغې نه وروسته شهزادګۍ او علاءالدین په خپله ماڼۍ کې په خوشحالۍ او سوکالۍ ژوند پیل کړ او بیا جادوګر هیڅکله هم رانغی.